په ټول ناوال چې دلته څوره ولس جمع یستی چې زړه د تال نه سلام درته پیش کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ویړې پازه ورسک شي چې دغه کیم بدمني لهر توسې وینستی او بیا چې دا ته زه راتلله مینه ته چې دا کیمه توړه راس کړله چې په توړه باندې څرنګه ډازینه کېږي او دغه پوس ګیلې وکړه آیا د کیم طرف رپې کېږي دا هر شی میډا توستا ډېر ښه په سمه شروع درېمي څه داسې شی نه دی چې کله څه راکټ ساینس دی چې کله میډا پې پیدلی نه شي. ډېر په افسوس سره زه دا ووایم چې د میډا د ریاست یا تر ویسه پوره هغه خپلې پالیسۍ بدلوي نه. ترکیه یافته ملکونه خو داسې کوي چې ویس هم چې دغه کیم هم وارن ټیرر وشو امریکا خپل هغه کلاسیفاید پیپرز ورته یایي چې څه هم پالیسي وي خفیه کاغذ وي هغه څه کله بعد افشا کړو و د موږ ته جواب کړو چې د موږ پالیسي څه شی وه د موږ په هغه شی څه نیمګړتیاوې وې څه شی نوی کول په چار دی هغه نه د زده کړه کوي ویني چې خپله پالیسي بدلوي خپل زون همیشه د بهترین طرف ته بیایي. خو پاکستان تر ویسه پوره چې پاکستان جوړ شوی دی یک ورې هغه خپل دغه سیکرټ پیپر افشا نه کړل چې د پالیسي دود څه شی او ویلې یې مثال دغه په مخ شی بیایي واجه دغه دو چې دغه دوی واجه درېمي یو خو دا چې د خپله پالیسي بدلوي نه نااهله دی بل څه چا روزګار یې زده نه دی د جنګ نه ریپې ګټي یعنې د جنګ چې کوم دا ټیکا وخوځېدو دا ټیکا یا مشه دی تاک وتل غواړي. دومه خبره دا ده چې بیا کېدای شي پې شرمېږي هم چې یو غل سړی ټول عمر غلا وکړو په اخر شي چې کتوب لیکې چې واته مې غلا وکړه واته مې غلا وکړه نو دا غل دی خپله غلا نه جوتوي. خو دا کم از کم دا ډېره واضح ده چې د میږه خلق په دا باندې بېوقوف نه شي جوړولی. میږه ښه واضح کړي په دا باندې چې دغه څه شی لګیا دي. خو په دا شی میږ توس ته څه کول په چار دي پې پوی خو یي د میږه څه روایات وي څه روایات وي ویز هغه روایات په میږه شته دی دا ته چې زلیخېلې او دومتاڼې چې کله جنګ و زه راغلی و په هغه شی د میږ د لشکر ویسه پوره هو یا شته دی روایات ټینګ هم شته دی خو افسوس دا دی چې میږه همیشه د یو بل د ولل د پوره دا روایات استعمال کړل د زون د تحفظ د پوره استعمال نه که میږه نن دا وعده سره وکړي چې دغه روایات و انډیا چې زه د خپل د امن د پوره استعمالوم دا روایات و زه د دغه جابر د ظالم د لوس د نیولو د پوره استعمالوم دا روایات و د زون د تراکې د پوره استعمالوم نو قسم په خدای چې دا خو څه کې چې ډېر زورور شي میږه مقابله نشي کولی. خو میږه مسله دا ده چې میږه خپل تربره ته ډېر پکړایي ډېر د افسوس سره ووایو ورنه تربیر د تو په دغه خوره یو الله چې ډېر در خبر دی دوم نمبر باندې ته د خپل تربیر در خبر دی کېدای شي په خوله مې درته یایي خو په زړه شعر دی د تو که چېرې پیاوړی وي پیاوړتوب د ماني که ډاران وي ډارنولی د ماني که سخي وي سخاوت د ماني او که کنجوس وي کنجوسي د ماني خو ته اته یې چې سړی زه زون درته ور وښایم ورته زون ما ور وښایه که بده راته درته ووایي سخته درته وکړو هېڅ خبره نه ده خو داسې زورور چې د تو د ټول قوم د وطن دشمن وي د یو ژوند څخه یک د پوره دغه روایات روشندې کوي نو په داسې دی نه دغه ملک ته میږه یو دغه وارنینګ ورکوي چې یک طرف ته د کوم ما بیایه یک طرف ته ما بیایه چې د تو د خلاف میږه د لشکر اعلان وکړي د تو خلاف چې بیا صابونه د تو کلې په چار در درېمي نو د تو د انتظامیه په چار در درېمي هېڅ شی د نوي پوته شوي هغه رز ته ماسي خوا په دغه مخشې د خپل روش ته چې کوم شریک کړی دی دغه روش بدل کا کای نوی دنیو ډېره مشل وړله دغه وار اکانومي تو ته در پوته کېدلی ښه نه شي ډېر په افسوس سره بیا هم وایو کومه دنیو دغ زوی ته ورسېدله چې که په دغې لیول خوراونه وه ډېر نږدې واښه و تو ته دغه دنیو په داسې نظر درکسي لکه چې میږه فزیکیون ته ورکسي دنیو دغ حد ته رسېدلي وي چې ته داسې یو مخلوق ورته لیده شي چې دغه انسانون نه دی بل څه مخلوق دی نو هغې د پوره میږه تو سو یو زوی ته زون نه سیخوي خپل روایات و واپس د خپل د امن د ترقۍ د پوره استعمالوي او د ریاست ته هم میږه دغه یایي
چې میږه د توسه په میان شه د آئین چې کومه رشته دو د آئین یعنی یو سوشل کنټریکټ هم دی سره یو عمراني معاهده هم دو سره او دا عمراني معاهده چې چاپېدو کړې دو چا جوړه کړې دو پاشه ډېر واضح لیکلي شوي دي چې if the state arms against you you arm against the state چې که چېرې ریاست د تو خلاف ټیپک راوخلي ته د ریاست خلاف ټیپک راوخله دا رها پوره تللی دی نو دغه ته ماسي خويستای امن په د پرمنه طریقه سره د تور خپل حقوق او امن غوړي میجا تیاروکا چې رینه کې میجا د توسه مستقبل زوتای حق پر سره تلای نشي ډیر مننه شکریا